راځئ 0 نه تر 19 پورې حساب ولیکو. نو دا دی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوس راځو 2 رقمي عددونه لیکو. نو لیکو چې 10 11 12 13 14 15 16 17 18 او 19. پوهېږئ دا مې ولې داسې ولیکل ځکه غواړم تاسو ته پکښې یوه لاره در زده کړم، خصوصا په دې 2 رقمي عددونو کې. څنګه چې وینو د دې اعدادو اول رقم 1 دی چې موږ دې خانې ته د لسیزو خانه وایو، یا که په ساده ژبه یې ووایو نو هر یو دلته د 10 معنا ورکوي. هدف مې دا دی چې که مثلا 10 دلته وګورو نو دا یو دلته د 10 معنا ورکوي، او دا 0 هم د یو ګونو مقدار ښیي. نو 10 مساوي دی په 10 جمع 0. ښه نو دا خو ستونزمن کار نه دی ځکه چې هر عدد جمع 0 بیرته خپل عدد کیږي. ښه نو 11 مساوي کیږي له دا ژیړ رنګ 10 ګونې ښیي، او دا بل رنګ هم یو ګونی، او دلته په 12 کې هم ژیړ رنګ 10 ګونی ښیي، او دا 2 هم 2 یو ګونی. یا ویلی سي چې دا ژیړ رنګ موږ ته 11 ګونی ښیي چې 10 مو دلته لیکلي، او دا هم 2 یو ګونی دي چې دلته مو 2 لیکلي. همداسې مخته ځو، تاسې به هم لاره پیدا کړې. نو 13 مساوي کیږي له 10 جمع 3. 14 مساوي کیږي له 10 جمع 4. 15 مساوي کیږي 10 جمع 5 سره. زما نظر دا دی چې ویډیو ودروئ او نور عددونه تاسې په خپله حل کړئ، داسې چې 14 17 18 او 19 مساوي کیږي له 10 ګونې جمع نورو عددونو سره یې. تاسو په دې لاره کې په پوره توګه پوه سوئ. اوس به یې وګورو. نو 14 ښه دا ټول په دې شکل لیکم، یعنی هر عدد مساوي دی له 10 جمع یو عدد سره. نو 14 مساوي دی له 10 جمع 6. 12 مساوي دی له 10 جمع 2. 18 مساوي دی له 10 جمع 8 او 19 هم له 10 جمع 9 سره. نو په داسې لیکلو سره ښه واضح معلومیږي چې دا یو په دې ټولو عددونو کې موږ ته 10 ښیي، او دا نور رقمونه چې دې 10 کې دي دا ټول د یو ګونو معنا ورکوي.